د افغان ډیاسپورا نتورک درنو او منلو لیدونکو ښې چارې دمګړۍ د اټک سره پروګرام ته ښه راغلاست او دا ځل موږ د تودې رسنۍ او یا د ګرمې رسنیو ډېر یو منلی او نومیالی فعال رامېلمه کړی دی چې د ده سره به د ده د ژوند هاند او د دې په هڅو باندې خبرې کوو او دغه تجربو نه چې دی په خواله رسنۍ کې لري یا په ګرمه میډیا کې لري او د دې سره به خبرې کوو او د دې د ژوند په هکله باندې به د دې سره خبرې کوو چې دی چیرته اوسیږي ولې د افغانستان نه راوتلي دي او اوس په څه کارونو اخته دي زموږ د ننني میلمه سره تاسو ټول ډېر ښه بلد استئ دا ډېر ښه پیژنئ ځکه چې د په میډیا کې ډېر فعال دی او شخصا خپل د دې سکرین او د دې د تلویزیون او د ټلیفون ښیښه د یو واړه تلویزیون حیثیت لري او ډېر زر او چټک دی په خبرونو باندې او په تودو مسایلو باندې نظر څرګندوي او ډېر بیرې څرګندوي او په ډېره ساده کلیواله لهجه څرګندوي. نو راځي زه به د خپل میلمه نه د پاچا صاحب کاموال نه غوښتنه وکړم چې په لنډه توګه تاسو ته خپل ځان په خپله در وپېژني او چې هغه لیدونکي چې د دې د پېژندګلوۍ په هکله ډېر سوالونه لري او دی ښه پېژني نو لا نور به یې وپېژني. پاچا صاحب په خیر راغلی. مننه محترم مهتک صاحب، تاسو ته او ټولو ملګرو ته سلامونه احترامات. عزتمن شئ چې موږ ته وخت راکړو او موږ هم د دې وګڼلو د دې چې یاره موږ سره یو پروګرام جوړ کړي او زما د ژوند په باره کې یا د سوشل میډیا په باره کې تاسو معلومات تاسو نه ډېره مننه صاحب. نو ډاکټر صاحب او پاچا صاحب وبخښه زما پوښتنه هم دا وه چې تاسې که لږ ځان په لنډه توګه رامعرفي کړئ نو چې څنګه تاسو ته مناسب ښکاري. یو خو دا دی چې د ګران افغانستان او په افغانستان کې د مشرقي او په مشرقي کې د ننګرهار د کامې ولسوالۍ سره زما تعلق دی او نوم مې اصل کې په فامیل کې ډېر نومونه باندې د مشهور ګل پاچا به یې راته ویل، ګل پاچا په نوم باندې ګلکۍ به هم راته ویلې، ګل به هم راته ویلې، ګل لالا به هم راته ویلې. خو حالانکې ټول افغانستان سره مینه ده، ټول افغانستان موږ ته یو رقم دی، خو دا خپل کلی خپله ولسوالي سړي ته دغه د چلته خپوړي کړي ډېر یادونه. نو دا پاچا کاموال باچا کاموال مې تخلص دی او نوم اول نوم مې چې دی باچا دی. موږ سیدان یو او په کامه کې به دغه ورته وایي وټپور میرانو سره دیتار ورته وایي. دیتار کې به زه د پیرباغ اوسېدونکی یم، د ګلسید پاچا لمسی او د شال پاچا زوی یم او فلحال ژوند په انګلستان کې کوم. پاچا صاحب انګریزي خاورې ته څنګه راغلی، ولې راغلی؟ بدبختانه چې انګریز د خاورې ته یا موږ او تاسې ډېری افغانان مهاجر شو، څوک په یو هیواد څوک په بل هیواد کې. نو ستونزې وي، د وطن ستونزې تاسو ته معلومات دی چې په وطن کې حالت سره کم شو، بیا نه کېده نوره نو دا خبره چې ګزاره یا دغه نو د وطن حالات همداسې وګڼي. حالان کې موږ وطن نو هېر کړی او نه اوس هېر دی، خو بس فیصله هم دا وکړه چې یو طرف ته ووځو. ډېرې مسایل وي چې د هغې نه یو اقتصادي مسایل هم زموږ ستاسې ډېری افغانان ورسره مخامخ دي چې کار روزګار نشته دی. نو بدم یو دغه فیصله وکړه او دلته رالو. حالانکې زما په دا فیصله باندې زما پلار هم خدای دې وبخښي هغې وخت کې ژوندی و، خوشحاله نه و چې ته په خارج ته دي، خو بس بیا مې ډېره منتداري ورته وکړه او بیا مې سب مشرانو خپل د فامیل وغه مې ورته دا کړه. نو بیا اجازه مې ترې واخیسته مالشیا را زه وځم. نو فلحال دلته د خپلو بچیانو سره خپل فامیل سره ژوند کوم او یو ورکوټه غوندې کاروبار هم لرو. پاچا صاحب نوې ځمکې ته نوې خاورې ته چې تاسې راغلی، ژبه نوې وه، کلتور نوی و، خلک نوي و، ژوند نوی و، یا زموږ د ژوند سره بیخي ډېر توپیر درلودو. شروع یې درته څنګه برېښېده او یا څنګه هم شروع کړو دا ژوند؟ والله چې ډېره سخته وه صاحبه، ځکه چې یو خو په هغې وخت کې چې زه رالم زما 40 کاله وشو په انګلستان کې. نو په هغې وخت کې چې زه رالم د نیوکاسټل ورته وایي یو ښار دی د شمال طرف ته پروت دی، هلته بیخي هغې وخت کې د ایشن او د بیا خو افغانان بیخي وونه.
نو ولا چې رالم ډېر مشکلات سره مخامخ وي، د خبرو څوک نه وو، د لیدلو څوک نه وو، بلد نه وو، ډېر مشکلات. خو قلاره قلاره بس دا اوس بلد یو د دغه سره ماحول سره د خلکو سره، نو لارې پیدا کړې. بیا اوس الحمدلله افغانان ته چې کوم په ښار کې اوسېږم دې کې 2000 فامیله د افغانانو ژوند کوي. نو اوس بس بلد شوي اوس، نو بس همدغه ژوند زندګي هم ته تېروم. او نو پاچا صاحب د په پردیس ځمکه تاسې اخترونه او مثلا نوی کال یا نور مناسبتونه لکه د استقلال مانځنه یا نورې داسې ملي ورځې یا کړنې څنګه نمانځئ؟ څه ترتیب لرئ؟ ټولنې لرئ؟ مسجدونه لرئ؟ په څه رقم سره راټولېږئ؟ ښه، یو خو ګوره ټول یورپ دی چې په یورپ کې جرمني، امریکا، دغه فرانسه او بلجیم او ناروې او اتریش او دا هېوادونه راځي. هلته بیا داسې اجتماعي ژوند نشته او نه دومره جوماتونه شته او نه داسې ټولنې شته لکه کوم چې په انګلینډ یا په لندن کې دي. نو دلته الحمدلله زموږ په هر یو ښار کې چې افغانان ژوند کوي، یو خپله ټولنه لري، یو خپل جومات لري، خپل د اختر لمونځ یو ځای کوي، تراویح یعنې روژې چې شي. همداسې د استقلال ورځ موږ هر کال لمانځو دلته صیبه، افغانان راغونډېږو یا په پارک کې یا په یو ځای کې یو پروګرام جوړو. د انګلینډ په مختلفو ښارونو کې، یوازې زموږ په ښار کې نه، مختلفو ښارونو کې د خپل هغه تاریخ، خپل د افغانستان کوم چې د استقلال ورځ ده، د ازادۍ ورځ ده، چې د غازي امان الله خان اتلولي، هغه موږ دلته د انګریزانو په ځای کې تر دې پورې چې موږ یو 2019 کې یو غټ پروګرام په لندن کې جوړ کړی و. نو هلته ډېر منظم پروګرام و. نو زمونږ امنیت چې و د برطانیې پولیسو نیولی و، او موږ دا ویل چې موږ تاسو له شکست درکړی او موږ دا غازي امان الله خان دی. نو ډېر حکومت هم ډېر دغه کوي، پکې مطلب تعاون کوي، خپله همکاري کوي موږ سره په دې شي کې. پاچا صاحب لږه به دا تیمه دا زموږ په اصطلاح دا موضوع به لږه بدله کړو. ته د کرکټ ډیر زیات ملاتړ کوي، چې دا ولې؟ د کرکټ خو داسې دی چې د کرکټ ما خپله 8 کاله لوبه کړې ده. 8 کاله مې کرکټ کړی دی او په کلیوالي سطح باندې زه د کرکټ ډېر مینهوال یم، د ورکوټوالي نه. هغې وخت کې خو د افغانستان ملي لوبډله نه وه، هغې وخت کې پاکستان او نور ملکونه به هم د دې کرکټ به هم کتو، د پاکستان کرکټ به هم ډېر سپورټ کوو، ځکه د افغانستان کرکټ وو نه هغې وخت کې بیخي نوم و نشان یې نه و. نو د ورکوټوال نه د کرکټ سره علاقه لرم، کرکټ مې کړی، په کرکټ پوهېږم او ځکه د کرکټ سره علاقه لرم. نو ما چې ولیده ته د دې د لوبو د سپورټ لپاره سفرونه هم کې، د دې د ملاتړ لپاره نورو هیوادونو ته هم ځې؟ بالکل صاحب، زه هغه سړی یم چې په 2015 کې چې نړیوال جام په آسټرالیا کې زه د یو میچ لپاره چې د افغانستان او بنګلادیشو په سیدني کې تقریبا د دې دي نه 2 ساعته جاز کې مزل دی، 2 ساعته د لندن نه دوبۍ ته، بیا 15 ساعته هلته. نو لاړم، 6 شپې مې وکړې، یو میچ مې وکړ ما چې د خپل ټیم د خپل اولنی میچ و. نو هغې لپاره بیا په 2023 کې تاسې وکاته چې په نړیوال جام کې په انډیا ته لاړم. د هغې نه مخکې دلته په انګلینډ کې 2019 نړیوال جام د 500 ورځونو دې میچونو ته مو تلو. نو کوشش کوو چې لاړ شو، د خپل ټیم سپورټ کوو. یو مشخصه پوښتنه درنه کومه، ځینې کړۍ هغه د سپورټ د وبخښه د کرکټ په هکله ډېرې بدې انګېرنې لري، خاصتا زه به ووایم چې په دې تېرو ورځو کې مثلا کوفي سخت مخالفت ښودو، میرمن کوفی. ستاسو په دې هکله باندې مشخص عکس العمل څه دی؟ هغه عکس العمل خو موږ وښودو دلته په میدان کې، د هغې په ضد باندې موږ په لندن د برطانیه د پارلمان مخې ته راووتو، د هغې په خلاف باندې مظاهره وکړه. او تاسې به زما ویډیوګانې کتلي چې ما هلته سپیچ یا تقریر مې پروت دی، او داسې هم کړه چې انشاءالله داسې جواب هم ورته ورکړو چې آینده کې به بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پورې به کار نه لري. لکه چې ورته معلومات وشو، یو دم په دې میډیا کې موږ داسې حال شروع کړو چې دې به دا جرأت هم بیا نه کړي چې د افغانستان په ملي لوبډله باندې یا داسې دغه وکړي، ګزار وکړي، یا داسې ایمیلونه دلته خارجیانو ته ولیږي چې د افغانستان ملي لوبډله کرکټ چې دی دا بند کړه. نو عکس العمل هم ورته ډېر توند ښودلی او ډېر مضبوط جواب ورته ورکړی. پاچا صاحب یو پوښتنه بیا زما ذهن ته راغله چې دا کرکټ چې اوس راشد خان د نړۍ اول ټاپ بسیاله لوبغاړی دی،
دا څومره زموږ سره زموږ په بیرونی هویت کې او زموږ په شناخت کې او زموږ په د وطن نړیوالو ته یو میسج کې څومره رول لرلی شي. ځکه ویام چې بعد د احمد شاه ابدالي نه وروسته که غازي امان الله خان وي، د هغې نه وروسته زمونږ اتل چې دی او قهرمان چې دی راشد خان دی. دومره د افغانستان نوم، دومره د افغانستان تاریخ، دومره افغانانو دغه ویاړ او افتخارات یې موږ ته راوړي، ټول ملي لوبډلې، مګر راشد خان بېل رقم میسج زمونږ دنیا ته ورکړو. دنیا یې د افغانستان پیژنګلي په ښه طور په یو د امن طریقې نه وکړه. او زه انډیا ته چې تللی وم، انډیا کې نو د 23 نړیوال جام و، انډین والا ډېر زیاته مینه لري د افغانانو پښتنو سره، او بیا د خپل کرکټرانو سره. نو ویرات کوهلي او د ویرات کوهلي نه وروسته چې و راشد خان راشد خان راشد خان، نو دا ګراوند کې دا چغې به وي د راشد خان، یو بې ساره مینه چې یعنې موږ نه خپله مینه یې راکړه چې څومره مینه چې د راشد خان سره په انډیا کې د انډیا خلکو لرو. نو داسې په هره دنیا کې زموږ همدغه شانې نوم وځلو، او دا زموږ یو د دې صدۍ یو اتل او قهرمان دی چې دا موږ ته الله تعالی راکو. موږ ویاړ افتخار د راشد خان په دې اتلولۍ او قهرمانۍ باندې کوو. افتخار هم دی صاحب. پاچا صاحب، زه چې ګورم او تعین ما ته په دې خواله رسنۍ کې یا په دې زما په اصطلاح په دې ګرمه رسنۍ کې ډیر ګرمي، چې د دې لامل څه دی؟ ها، د دې عمل خو دا دی چې زه ډېر ورکوټ یم، او دا بعضې شیونه چې نیچرل یا قدرتي انسان ته الله تعالی ورکړي، هغه تا کې مي ما کې مي، خو هغه داسې وي چې هغه موقع برابر نه شي، هغه سړی هغه خپل استعدادونه هغه خپل په آخر کې مړ هم شي. زموږ او ستاسې په وطن کې ډېر داسې استعدادونه شته دی چې قابلیت لري، پوهه لري. په میډیا کې زما نه ډېر پوه خلک به وي، د سکرین شاته به ناست وي، تعلیم به هم ډېر وي، زده کړې به هم ډېرې وي، خو هغه دغه جرأت یا د خبرو دغه نشي کولی، هغه کوشش دغه خبره چې هغه زه ورکوټ به ته یو قصه وکړم. زه ډېر ورکوټ یم، زمونږ د تره کور په ځنګلي کې، نو زه به هلته تلم. دا د کاموال هلته یو کیمپ دی، د بډبیر نه چې تېر شي د ځنګلي کیمپ، دلته غس ټاپ ورته وایي، اوس به وي او که به نه وي. نو دې غس ټاپ سره به زه چې ودرېدم، په پېښور کې په پېښور کې صاحب و، په پېښور کې په کوټ روډ باندې. نو هغه غز ته به زه وختم، هغه د پاسه ورکوټ یم، لاندې به مې ماشومان ودرول. دا د ډېر ورکوټوالي خبره ده. ورته به مې ویل ودرېږئ، تاسې ته به زه دا وکړم دې ته به لګیا، دا تقریر به مې ورته کوو، خبرې به مې ورته کولې. نو اوس چې رایاد شي ما ویل چې دا شی په ورکوټوالي کې هغه موجود و. نو بیا دا میډیا پیدا شوه، نو سوشل میډیا پیدا شوه. بس موږ یو غږ وکړو، هغه غږ چې ونو د ولس بدرګه کړو، زموږ غږ یې خوښ کړو. نو بس د هماغې نه لګېو. نو د ورکوټای نه دا شی په ما کې موجود و. نو سوشل میډیا یو موقع وروته. او بل دا دی چې زړه کې مې دا شی و چې خدای ته یو داسې موقع برابره کړي چې موږ دغه د وطن خاینین، غداران، وطن پروشان په دې میډیا ته راشو، دا خبرې موږ وکړو، د ولس ته وښیو د دې د تورې چهرې یا د تور مخونه. نو هغه سوشل میډیا الحمدلله اوس هغه تاسې ګورئ چې څوک لږ هم ورانې وکړي، الحمدلله میډیا کې پسې خلک راوچتېږي، جواب ورکوي. بیا خبره چې دغه هم نشي کولی، او لیکل هم نشي کولی، او عکس هم نشي شیر کولی، ځکه چې په میډیا کې اوس خلک ډېر فعال دي ځوانان. ماشاءالله، دا میډیا ګوره څه ساید افیکټ هم لري. هغه ورځ یې مړ کړی وي چې کله را ژوندی شوې. نه یوازې زه نه، ډېر خلک یې مړ کړي دي. یو ځل زموږ یو ملګری دی شمس پکتیوال صاحب، اوس وطن کې دی، هغه یې مړ کړی و. د هغې نه مخکې منګل استاد چې هنرمند دی، هغه یې مړ کړی و. نجیب الله دادران چې یو کرکټر دی، هغه یې مړ کړی و. ډېر خلک په دې میډیا کې دې مړه کړه، خو ژوندي دي تر اوسه پورې. نو دا یو واده یې خواره کړی و د خپل ویو دغه دپاره. بیا ډېر ټلیفونونه راغله، ما بیا وضاحت هم ورکړو، ویډیو مې وکړه. نو فی الحال ژوندي وو، خو مړه کېږو به یو ورځ، خو مړه کېږو خامخا. نو مړ خو را په سر دی. خو دا کار دا خلک ولې کوي؟ دې کې ورته څه ګټه وي؟ دې کې دوه دغه دي. یو غواړي چې خپل ویو واخلي، بل غواړي چې هغه انسان روحیه یا د هغې دغه وکړي چې داسې پوسټونه یا داسې ویډیوګانې پسې وکړي چې هغې بیا د حق وادي او خبره په دې سوشل میډیا کې ونه کړي. نو دوی هر رقم کوشش کوي، او زه خو دې شیانو سره بلد یم. زه خو د فیسبوک د وخت 10 کال نه دا مبارزه یا دا په سوشل میډیا کې فعال یم. نو دا شیونه ما ډېر لیدلي دي چې وکړي، زما پې پروا هم نه راځي. زه هم لګیا اوس یاسې خپل ځان ستړي کوئ. زما چې کومه لاره ده همغه لاره روان یم انشاءالله، چې تر څو پورې ژوندی یم به خپل هغه مزل به کوو په دغه لاره باندې. باچا لالا، زه داسې متوجه شوم یو شي ته همدا اوس دی ستا په دې خبرو کې چې ستا شاته هم د افغانستان ملي بیرغ ایښی او ستا په سینه هم ټکوالی دی.
او ګوته دې لکه چې د افغانستان بیرغ دی چې ډېره افراطي مینه نه لري د دې سره. بیرغ دغلته مې ایښی دی او ما وصیت کړی خپلو بچیانو ته ملګرو ته چې مرګ خو راپسې دی، نو زما په تابوت باندې به د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ که زه مړ شم ما وطن ته لیږي هم، نو زما په تابوت به د افغانستان درې رنګه بیرغ اچوئ. دومره مینه ورسره لرم. د اواخرو کې ما ولیده چې تاسو افغانستان ته هم تللي وئ، او که هغه کیسه وکړې څه دې ولیده څه دې وکتل؟ افغانستان ته تللی وم او افغانستان ته د تقریبا شپږ نیم کاله پس لاړم او وطن دی چې لاړو، وطن کې مو ډیر شي نه ولیدو. بدبختانه چې د جنگ د وجې زه په وطن کې دومره نه وم ګرځېدلی پخوا، نو دا ځل چې لاړم تقریبا 8 ولایتونو کې زه وګرځېدم. میلمستیانې راته وشوې، مینه راته خلکو راکړه، د حکومت خلکو، وزیرانو، رئیسانو ټلیفونونه شو، یو بد حال شو. هر یو به ویلې زما میلمه یې، بل به ویلې زما میلمه یې په بل ولایت کې. ډیرو خلکو رابطې وکړې، حالانکې ټولو ته ونه رسېدو، خو څه ناڅه چې څومره امکان و هغې خلکو سره م لیدلو شو، کتل مو شو. ډېرې ښه خاطرې مې ترې راوړې د وطن نه، ځکه مشکلات به مې، خو خبره دا ده چې په دې خوشحاله شو چې هغه ورځونه هم ووتو چې روزانه به زمونږ 100 200 300 افغانان شهیدان کېده. حالانکې په کابل کې تابوتونه نه پیدا کېده، تابوتونه شاړ دومره زموږ ستاسې افغانان شهیدان کېده. نو خدای دې باقي خیر پېښ کړي. ډېرې ښه خاطرې دي. وطن خو وطن دی، وطن ته چې لاړ شي سړي دا روغ خوشحالی. نو ډېره مزه یې وکړه دې تګ، زما ډېر خوند یې وکړو. ډېره دا خبره چې ماته یې انرژي راکړه. پاچا لالا یوه مسله دا ده چې موږ ټول پې ډېر ځورېږو، حتی حاکمان هم پې ځینې ځورېږي، او حتی ځینې خپلې سرګردونې مو وکړلې چې دا ښوونځي او دا پوهنتونونه به تر څو پورې بند وي د نجونو په وړاندې؟ دا چې دی دا سوال موږ زه چې وطن ته لاړم، دا شهابالدین دلاور صاحب هغې وخت کې د وزیر صاحب و، نو هغه او زه موبیل صاحب تقریبا د کابل نه تر لوګره پورې په همدغه قوانین بحثونه سره وکړه، په همدغې سره لګیا وو. وزیر صاحب هم وایي چې مکتب دې خلاص شي، رئیس صاحب هم وایي چې مکتب دې خلاص شي، نور خلک هم وایي چې مکتب دې خلاص شي. نو خبره دا ده چې یوازې د مکتب مسله نه، د نورو مسایل دي، لکه تاسې اوس درې رنګه ملي بیرغ دی، ملي سرود دی، قانون اساسي دی، کار اهلي کار ته ورکول دي، یعنې داسې ډېر شیونه دي چې دا مسایل باید ټول حل شي. نو زه داسې وایم چې دا کوم دغه دی اوس روان کړی، دا د مکتب او دا مسلې، دا د دې نظام په ضرر روانې دي، او دغه هر یو نظام چې راځي همدغه غلطیانې کوي، او بیا سکوت ذرې همدغه شی نه ګرځي. نو ډېر ظلم دی. یو مکتب چې د یو ملت نه ته قلم والې، نو ظاهره ده چې هغه تورې شپې طرف ته بیا تبۍ او بربادۍ ته ځي. نو معلومه نه ده چې دا به کله خلاصېږي، خو زه چې څومره فکر کوم چې تر څو پورې طالبان حکومت مکتب مشکله ده که خلاص شي د جنکو یا دا مسایل حل شي. پاچا صاحب ولې په افغانستان کې چې هره ډله راغلې ده د مکتب سره دښمني لري؟ مثلا که ستاسې په یاد دي، ځکه ستاسې عمر هم د دې د زموږ د جهاد شروع چې د روسانو په مقابل کې وه، هم مکتبونه وسېزل شو. نه پوهېږم چې ستاسو به په یاد دي که نه، چې کمک مکتب شوی او که نه و شوی، او ولې دا کار روان دی د مکتب د سېزلو سره، د مکتب د بندولو سره؟ بالکل همدا دغه ده. زه به ته یو خبره وکړم چې څنګه د ثور کودتا وشوه، ماته یاد شي. ثور کودتا نه وروسته څه رقم چې د طالبان فرمانونه راوباسي، همدغه شان خلقیانو ملي بیرغ یې خوا کړو، فرمانونه به یې رایسته، شجریبه او دا ټولې مسایل ماته یاد دي. موږ به چغې والې د اوره په مکتبونو کې، د سرې مکتب. بالکل ماته یاد شي چې اولنۍ په کامه کې زموږ خلک راووتو، اولنۍ اورې شفاخانې ته ورته کړو. د دې سنگر سرای سره تاسې خپل دغه ستاسې معلومات دي، سنگر سرای سره چې قلعه خان دغه ته ځي ولسوالۍ ته مخکې یو وړه شفاخانه وه ایمرجنسي، اول دې ته ورته کړو. کم سیم کې چې ما مکتب ویلو چې موږ لاړو هغې ته یې بم ایښی و مجاهدینو. د قلعه خان مکتب هم همداسې و، د قلعه خان مکتب چې د داود خان په وخت کې دغه شوی و، نو هغه شورۍ په پلونو او په مکتبونو باندې وکړه. نو بدبختانه دا یو غلط دغه دی، او تاسې به دا لیدلي مې چې کله
مجاهدین بیا دغه ته لاړ تاجکستان او ازبکستان ته، هلته چې دا مکتبونه او شیونه کول، هغه ورته چې دا شیونه مه کوئ وروره، موږ په دې شیونو باندې جهاد کېږي نه. نو دا زموږ او ستاسې بدبختي ده چې خپل هغه ملي شیونو ته نه ګورو، د وطن هغه بنیادي شیونه چې دی نړو او په دې کې اخته یو دا 40-45 کاله. پاچا صاحب دا چې ته ډیر تازه معلومات لري او ډیر د میډیا سره نښته کسي، نو ستا خیال او فکر سوی چې د افغانستان دغه روان کړکېچ په کوم خواته ځي او دا داسې په میلیونونو خلکو بهیر د وطن نه وځي، دا وطن بل اخر چاته پاتې کیږي؟ بالکل دا بدبختانه ده، طالبانو وزیران صاحبانو دا ټول په دې خبر دي. زه داسې فکر کوم چې ښه خوا طرف ته نه روان، او دا نظام چې دا فی الحال روان دی دم د شکست سره مخامخ کیږي، او شکست سره کم دی. نو الله دې وکړي چې داسې شکست نه وي چې موږ د 92 یا د 91 هغه تازونه یادونه را تازه کړو. نو الله دې وکړي چې په دغه کې داسې یو بدلون پکې راشي چې بین الافغاني حکومت یې د افغانانو حکومت یې نه ملکراسي افغان کراسي وي. نو حالت خو ډیر خراب دی. هر یو سړی چې سملي ماښام کې، هر یو زلمی، هر یو افغان په دې سوچ واني چې ساله د دې وطن نه څنګه خپې سپکې کم او وځم، که هغه سپین ږیری وي او که هغه ځوان وي او که هغه هر څوک وي، ځکه چې د وطن کې نه کاروبار شته نه روزګار شته. نو یو امنیت باندې به سړی څوک امنیت خو په مابس کې وي، نو چې ګېډه دې وږي بچیان دې وږي نو مجبور چې ووځي. نو او بل دا چې ازادي ته ورنکې، دا ورته 21مه صدۍ ده چې ته ځوانانو ته ازادي ورنکې، خپلواکي ورنکې، حق ورته ورنکې، نو هغه مجبور دی چې تا نه ووځي. هغه وایي چې اوس په لندن کې پاچا کاموال ناست دی، خپل بیرغ هم ورسره دی، ملي سرود هم دا کوي، د بیان ازادي هم لري یا په نورو مملکتونو کې. نو زه څه کوم چې په خپل وطن کې نه وروره خپل حق راته نه راکول کېږي. هغه مجبور دی چې په قرض هم پیسې رالي، ځمکه هم خرڅوي، او په یو طریقه باندې دا په زرهاو انسانان روزانه د افغانستان نه وځي. نو که دې بدلون رانه ولي، نو بیا به دې هم سره کوم چې نور نظامونه د منځه تللي دا به هم د منځه ځي، خو د دې افغانانو ازار به د دې په غاړه چې دا د وطن نه وځي دا ځوانان او سرمایه. پاچا لالا څه فکر لري چې د افغانان به په څه شي سره راټول شي او څنګه به سره متحد شي؟ افغانانو راټولول او متحد کېدل ډیر اسانه دي، دا دومره سخته مسله نه ده. خو که چېرته په راستۍ سره او په ایماندارۍ سره او په اخلاص سره دغه حکومت کار وکړي. زه ما ورته څو ځل دې ته دا ویلې چې دا نن تاسې یو داسې جرګه یو داسې غونډه راوغواړئ چې په داخل د افغانستان کې په خارج کې دغه افغانان ټول راوغواړئ او کېنوئ او ورته ووایئ چې ملا هیبت الله صاحب ستا دغه نه دی، دغه افغانان به فیصله کوي چې څه رقم دی حکومت جوړوي، څه رقم دی وطن پرمختګ غواړي. تجار به پکې، سیاسیون به پکې، نور خلک به پکې، عام خلک، ټول یو ښایسته منظم طریقې سره یقین وکړئ چې دا کار په یو میاشت کې دا ټول مسایل حل کېږي د افغانستان. دا خو داسې نه کېږي چې صاحب مهربانه دلته اوس طالبانو دغه مشران ټول هر څه په لاس کې نیولي چې څه چې د دې خوښه وي، نو داسې خو اتفاق اتحاد راځي، داسې خو په دې لاره خو سره افغانان ځي نه. اوس په دې دوبۍ کې تاسې وګورئ په زرهاو تجاران دي، یعنې دوبۍ 2 ساعته مزل دی د افغانستان ته، داسې په لندن کې، داسې په نورو ځایونو کې. نو اتحاد یو دغه دی چې د حکومت په لاس کې دی، چې حکومت اتحاد رانه ولي موږ به څه وکړو عام ولس. او په الحال چې حکومت چې دی په دې کې ناکام دی، هېڅ توجه دی خلکو ته کوي نه، نو راتلی شي ډېر زر د هر شی بدلون. مثال مې زه درکړم د سوریا نوی مشرتابه چې راغلی، ګوره میاشت دوی کېږي، ګوره اول لا خپل ولس ته ورغی، خپل ولس ته چې څه حقوق ټول یې ورته ورکړه، که مکتب و، که ملي بیرغ و، که کار اخلي کار ته سپارلو، که ښځه وزیره وه کار شي، ټول هر څه ورته برابر کړه، خلک ولس یې راضي کړو. د هغې نه پس راغی په تیاره کې کېناست، سعودي عربستان ته سفر کوي، ترکي ته هم ځي. نو مملکتونه چې هغه وګوري چې دې سړي خپل ولس ته حق ورکړی دی، په رسمیت یې پېژني، ولس هم سره خوشحاله او نړیوال هم صاحب مهربانه بیا رسمیت باندې پېژني او دې ته یې لاره ورکوي. او که داسې وي لکه زموږ د افغانستان منظرما ټوله زما، نو نه د ولس خوا ښکاره خبر دنیا ګوري، میډیا د خلک د وطن نه وځي، نو دنیا بیا څنګه په رسمیت وپېژني. نو ډېر اسانه ده که په اخلاص سره، په ایماندارۍ سره، په صداقت سره، او کله چې ته د چوکۍ کې ناست یې او ته په چوکۍ یېرېږې چې یاره زما چوکۍ به لاړه شي، نو ته بیا خدمت نشي کولی. دا وایي چې زه به چوکۍ قربانوم، خو دغه ملت به راغونډوم د افغانستان ته به خدمت کوم، بیا ته کار هم کولی شي، مخکې هم تللی شي. پاچا صاحب ډیر خوشاله شوم چې په دې لنډ او تنګ وخت کې د افغان ډیاسپورا نتورک ته وخت ورکړ، دا غړي د اټک سره پروګرام ته حاضر شولې.
او موږ سره دې د زړه خواله وکړله. کور دې ودان او چار دې ښه. مننه صاحب ستاسو نه چې موږ ته هم وخت راکړو او موږ هم د دې قابل وګڼلو چې موږ نه پوښتنې وکړو او خبرې در سره په خبرو هم ډېر زیات خوشحاله شو. عزتمن شئ، ښه وخت ولرئ صاحب.